مشره ستړی مشي جوړ په خیر ښه دی دا ویډیو کې اکثره که مخکې څونه مو سره خبرې کړې ویډیو چې سټارټ شي بیا سره السلام علیکم. دا جالبه ده چې ما نه دا تقریبا څو کاله مشر دی؟ یو نیم کال شاید راشي. 15 کاله شاوخوا مشر. یو نیم کال نه څو کاله نه ته اوسه زه عمر څوک چاته نه خو بیا هم ما نه سره 15 کاله ګارانټي مشر دی. ها ښځه دی به فیصله وکړي څوک ځوان ښکاري. بالکل ماشاءالله. موږ چې همیشه لپاره دی ته اواز پورته کوو که نه چې د قوم سره هغه وکړي کومک وکړي مرسته وکړي هغه دغه ورځې په خاطر باندې. نو اوس تقریبا 400 کورنۍ موږ راوغوښتې. الحمدلله فکس 400 هر یو ته فکر وکړي چې غوړي دا یو پوره یو د میاشتې یو 2 میاشتو لپاره انشاءالله کار کوي که چې برابره کورنۍ وي که نه انشاءالله. نو د دغسې مرستو ټولول او داسې عادي خبره ده ولا چې شاته ووایم عموما باندې خیریه کارونه چې دي یو څه سختي لري او باید وی لري ځکه چې هر یو کار کې اجر دی اخرت دی. زه نه غواړم تفصیلي بحثونه شروع کړم. حدیث قدسی دی چې کله الله سبحانه وتعالی جل امین ته جنت ښکاره کړو نو جنت د تکلیف او زحمتونو نه چاپېر شوی و. نو هدف مې دا دی که څوک یو د جنت کارونه کوي نو بدون شک تکلیف او زحمت د خلکو خبرې هغه ته راته دي خلتورونه. بیا چې کله ته جهنم ښکاره کړو نو هغه د خواهشاتو نه او ناراستي نه او آرامش نه او دنه چارچاپېرو یعنی شهوه نه چارچاپېرو. نو جبرئیل امین وویلې چې د دوزخ نه به څوک ځان خلاص کړي اول ته به څوک دین نشي. دا تکلیفونه چې بدون شک چې دا یو لنډ هغه دی چې هر یو خیر کار وي که په هر ځای کې وي بدون شک هغه تکلیف او زحمت به وي ځکه چې تکلیف زحمت پکې نه وي نو بیا به هر سړی هغه ته لاس کوي او هغه ارزش به نه وي. هر شی چې قیمتي دی ارزښتناک دی هغه سخته دی لکه انجینري شوه طب شوه سخته دی چې سخته دی په دې لپاره ارزښتناکه دی. طلا پیدا کول طلا قیمته ده ولې ځکه چې پیدا کول سخته دی. زمرود قیمته ده ولې چې پیدا کول سخته دی. بالکل الماس وګوره کنه ماشاءالله نو د پیدا کول سخته دی ولې ځکه چې پیدا کول سخته دی. نو هدف مې دا دی چې هر یو کار کې خیر وي او د اخروي موضوع وي هغه دې دپاره سخته ده ځکه چې هغه همدومره ارزش زیات دی. یعنی اوس یعنی به کولی ډېر مثالونه ورکو خاوره په هر ځای کې شته هره خاوره استفاده نه ده با استفادې خاوره هغه سخته ده. خیر اوسې مننه. امید لرم چې اکثرو ذهنونه به خلاص وي دلته سر د هغې اوس دا دومره فامیلونه الحمدلله دغه د منډو ترلې د مشرانو ستاسو د ټیم هڅه او کوشش و دوی به لاړ شي دوی په هغه کورونو کې به یو څه پیدا شي. دلته داسې فامیلونه کورنۍ شته چې هغې تاسو باور په خدای کې تاسو خپله معلومات چې یو وخت راځي 2-3 ډوډۍ واخلي نو هغه مو ورته که څوک ورکړي هغه یو چاته لاس په ډېر ځینې کورنۍ چاته لاس په اسانه نه نیسي. نو موږ خوراکي مواد تقریبا 2 سیزونو کې مخکې موږ اکثر ویډیوګانې کوو چې ژمي او روژه کې او بعضې خدای ناخواسته ایمرجنسي حالاتو کې هم خوراکي مواد ورکوو خو زیات فوکس زموږ که په لنډو کې ووایه د قمر بنسټ ورسره پارټنرانو زیات فوکس په څه شیانو باندې دا باید موږ واضح کړو چې خوراکي مواد هم یو لازم ضرورت دی عوامو دپاره ځکه چې یو سړی معیوب دی ته صبر کړو زه تیلو بند جوړو ما تیل تا ته راځي بیا غوړي راځي نن هغه وروستنۍ خبره اوس وزم دا اوس وږی یم. موږ باید یو ستراتیژي ولرو چې کوم کسان چې وږي دي هغوی ته ډوډۍ ورکړو کوم کسان چې کولی کار وکړي هغوی ته کار زمینه مساعده کړو کوم چې قمر کوي الحمدلله تاسو په دې خبر هستئ چې مختلف پروګرامونه لرو اساسي بنیادي کارونه بالکل او بل که تاسو متوجه شئ چې کابل کې کوم خیرګر دي یا نور دي هغه چې کوم وزارتونه ټول کړي دي بیرته په خیریه موضوع باندې هم مسؤلیت اچولی چې دوی سره کومکونه وکړي. دلته نن موږ ګوره موږ د قمر کیر نه کسان لرو د وزارت د شهدای مالي نه کسان لرو د خیرګرو کمیټې نه موږ همیشه کسان لرو د عدلي وزارت نه چې کوم مستحقین دي. هدف مې دا دی چې ضرورت دی په جامعه کې چې خلک خوراکي مواد ته ورکړه یتیم کونډه معیوب. بل ستراتیژي پروژې هم ولر چې هغه اقتصادي سپورټ دی دوباره چې کوم د ساګانو کارونه دي مساجد دي د سکالرشپونه دي موږ 300 کسانو ته الحمدلله مالیزیا د اوکو داخل دی موږ کسان لیږلي دي. یعنی هدف مې دا دی د غربت سره مقابله په مختلف بخشونو کې به ته مورچل کې کینی او سره جنګېږي به یو ځای یو ادرس نه کار نشي کېدلی او موږ الحمدلله په ټول ادرسو باندې کار کوو نه فقط موږ بلکې اسلامي ارګانونه په ټوله دنیا کې په شمول دي. نن ونه ما موږ سره همکاره ده دغه توضیحات چې موږ لرو یعنی په ټول شریکه هدف دی او ټول ته یو ځای کار کوو که هغه نظام دی که عوام دي که علما دي او که زموږ اسلامي نور ارګانونه دي الحمدلله. دا باید خلک تکرار کړو چې دا کار زموږ یوازې نه دی بلکې یو ځای کار دی او په یو ځای کیږي او هر سړی چې وړوکی مقدار په دې کې برخه اخلي او بیا حق لري پوښتنه وکړي د مقدار چې ته مصرف شوی دی او په دې باید موږ خلک پوه کړو چې قمر
100% ډونیشن پالیسی هم لري چې تاسو هر روپۍ ورکوي هغه د خلکو ډایرکټ ځي. اداري مصارفات دپاره موږ الحمدلله خپل لارې لرو چې موږ په خپل ویب سایټ کې اچولي څنګه کومې لارې دي څنګه دي هغه موږ خپل اداري مصارف یو روپۍ هم نه ځي. نو نن موږ لرو الحمدلله دغه ډسټریبیوشن غواړم داسې نور زیات کړو تحصیلي دپاره د ټکنالوژي بخښونې دپاره همداسې تعلیمي. نو باید تاسو په دې خبر شئ چې قوم مختلف بخښون کار کوي لیکن موږ یوازې نه یو ستاسو همکار سره یو. همکاران موږ ته څوک راځي هغه کسان چې موږ ته دعا کوي هغه کسان چې زمونږ فیسبوک کې همدغه ویډیو شریکي نور ته ورسیږي هغه کسان چې موږ سره کومک کوي هغه کسان چې موږ ته مثبت لار هغه کسان چې موږ اعتراض نیسي دا ډېر مهم خبره ده. هغه کسان چې موږ اعتراض وکړي چې کله اعتراض موږ ته راځي موږ دوه قسم ګورو آیا ځان پکې څنګه اصلاح کولی شو. دویم الحمدلله ځکه چې غلط اعتراض وي او تا هغه اعتراض کوي چې هغه پوهېږي په عدل نه دی نو هغه به موږ خوشحالېږو. ولې خوشحالېږو ځکه ستا زموږ ګناهونه تا ته راځي ستا نیک عمل موږ ته راځي. نو په هر بخش کې موږ په خیر کې الحمدلله الله خوشحال لري. ډېره مننه جزاک الله خیره. تاسو نه هم ډېره مننه چې تر اخره پاتې سوي ویډیو سره خپره کړي انشاءالله قمر بنسټ ورسره پارټنران لکه تاسو مخکې ویلي ونه امه همداسې اسلامک اوسیس نور پارټنر دي لله الحمد. هر وخت چې موږ ورته د خپل د ملت اواز پورته کړی لبیک ویلی دی. الله یې ټول ته اجر ورکړي. جزاکم الله خیر. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. السلام علیکم.